تازه خبر در سره شریکوم چې د پښتو ژبې یو نامتو فنکار میراوس خان د دې دنیا نه لاړلې، سفر یې وکړو او وفات شولو. په دغه خبر کې حقیقت دی یا دروغ، ټول معلومات په دې ویډیو کې وګورئ. دوستانو، میراوس خان چې ډیر وخت نه بیمار او په دغه دوران کې ترېنه ډاکټرانو په هم کټ کړې وه. میراوس چې د خپلو مینوالو نه او پښتنو نه د امداد غوښتنه هم څو بار کړې وه. په دغه دوران کې ورسره د میراوس مینوالو مدد هم کړی و. د میراوس دغه بیماری چې نښه کېدله او په دغه دوران کې ترېنه ډاکټرانو خپه هم کټ کړله. دغه نوې خبر چې اوس مخې ته رالې چې میراوس خان د دې دنیا نه سفر وکړلو او وفات شولو. نو کتونکو، روانه لار ده د دې دنیا نه به هر مسلمان مومن مسلمان سفر کوي. الله دې هغه دنیا ښایسته کړلي او په دې دنیا یې د پښتنو په مخونو خنداګانې راوستلې وي او ډېر پښتانه یې خندولي ول. نو دغه خبرو چې در سره مشارک کړو چې میراوس دې دنیا نه سفر وکړو او وفات شولو، چې نور څه خبر د میراوس باره کې مونږ ته میلو شي، هغه به در سره هم شریک کړلو.